بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نن به په جنریټ مینو باندې کار کوو. د ډبلیوشن 15 مینو جنریټ باندې کار کوو. جنریټ تر ټولو کوچنی مینو ده. اول راځو یو اډیو فایل را انسرټ کوو. د خالی سپیس کې تاسو ډبل کلیک به وکړئ. بعد له هغه نه به یو اډیو فایل انتخاب کړئ. هر اډیو فایل چې تاسو سره موجود یا به انتخاب کړئ. صحیح. دغه فایل مو انتخاب کړو. وروسته له هغه نه ډبل کلیک. اوس به تاسو سره وی فارم ته راسي. اضافه حساب انتخاب کړئ. ډیلیټ به کړئ. اوس به راسئ. اولنی اپشن موږ لرو سایلنس موږ هلته ویلې چې موږ د واحد په ورکولو سره دلته یو فاصله ایجادولی سو، یعنې یو خلا رامنځته کولی سو. لکه 10 سکنډه غواړم دغه د اواز په منځ کې ماته دلته خلا راسي. په دې خلا کې زه کولی سم هر څه چې غواړم ریکارډ یې کړم. دلته غواړم غټه خلا رامنځته کړم، هماغومره جای انتخابوم. راځم دلته سایلنس، دلته ورته وایم چې 10 سکنډه ماته دلته یو ساوند اضافه کړه. 10 سکنډه به موږ سره دلته بله خلا اضافه سي. نو د لومړی اپشن په وسیله موږ کولی شو څنګه سو یو خلا اضافه کړو. دویم اپشن چې دلته د ډي اف اف سیګنال دې په ذریعه باندې کولی شو د ټلیفون اوازونه دلته راوړو. لکه د ټلیفون اوازونه څنګه چې موږ د ټلیفون کیپیډ نه یو زنګ ولویو، پرې واخلو چې نشته، یو سټرینګ ورته معرفي کوو، 0 واویا دا شی. په دې اندازه باندې موږ د موبایل یو سیګنال څنګه کولی شو خپل ډبلیوشن فایل ته انسرټ کولی سو. ګورو دا چې کله تاسې یو سیګنال چې جوړول هغه کې د موبایل اواز ته ضرورت نه دې طریقه کولی سو مستقیم یو اواز انسرټ کړئ. بل موږ لرو نوز، دې په ذریعه باندې کولی سو اواز حالتونه تعیین کو، یعنې اواز د څومره شڼاوه لري څومره دې ونه لري. زه وایم 40%. ډیروشن ته راځم، پینک موډ کې پرېږدم، اوکې اخلم. اوس تاسې شڼا اورئ. دا د شڼا دا د اواز لپاره هغه شڼا حذف کوي. 10 له روغ اواز نه تاسو ته یو د اوبو اواز جوړ کړئ، شڼا یې ور اضافه کړه. بل لرو ټونز کې ګورئ موږ پاس وویلې چې یو هلته مې یو بل واحد معرفي کړ. د یو ذریعه باندې مې کولی سو د ټلیفون د کیپیډ غوندې اوازونه هم اضافه کړل. ولې د دې په ذریعه باندې بیا کولی سو چې موږ مختلف حالتونه راوړو، لکه بیل د زنګ په شکل. په دې شکل سره دلته به اواز ځوانه دا اواز اوکې کوم. دا بل دې ځای نه منظم وي، خو دلته چې کله رسېږي دې شکل په درد خوري. دا هم په سیګنال کې تاسې استفاده ځینې کولی شئ. په دې اندازه باندې موږ په جنریټ مینو کې ټونز وکاروو. ټونز کې راځئ بل یو انتخابوئ، لکه 440. دا هم یو افیکټ ده. صحیح. تغییرات هم دلته راوستئ. صحیح. بیل کله چې دا اواز ختمیږي بیا په ډایرکټ موږ بیکګراوند پلی کېږي. په دې اندازې سره کولی سئ جنریټ کې دا 4 شیونه تاسې څنګه کوئ وکاروئ. جنریټ مینو تر ټولو کوچنۍ وه. زموږ چینل حتمي در سره سبسکرایب کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا لویه العمل.